سلامونه خوږو دوستانو، هیله لرم چې راته روغ او جوړ خوشحاله او سوکاله به اوسئ او دا مهال به ګورئ اف جي ټیبز یوټیوب چینل. خوږو دوستانو، تاسو لپاره مې نن یو ډېر په زړه پورې او بهترین اپلیکیشن راوړی دی. دوستانو دغه اپلیکیشن چې دی دغه یوه کیمره دی که نه، د تصویرانو اخیستلو لپاره چې ډېره خوندوره او په زړه پورې او بهترینه کیمره ده. که تاسو پلی سټور کې هر څومره سرچ وکړئ د دې په شان تاسو یوه صفا او ښایسته کیمره نشئ پیدا کولی دوستانو. نو د دې لپاره به تاسو پلی سټور خلاص کړئ. د پلی سټور په سرچ کې به دوستانو ورته سناپ چټ ولیکئ. دوستانو دغه مو چې کله ورته ولیکل، تاسو به راشئ دغه اپلیکیشن به تاسو دوستانو را انسټال کړئ، دغه سناپ چټ. دغه دوستانو تقریبا 1 بلیون خلکو ډاونلوډ کړی دی، یعنې 1 بلیون خلک لري چې دوی استعمالوي او ډاونلوډ کړی دی. تقریبا 65 MB سایز لري دوستانو. 4.2 سټار یې اخیستی دي چې 3 میلیونه کېږي دوستانو. نو تاسو دلته 10 میلیونه کتلی شئ دوستانو، یعنې 1 بلیون خلکو هم ډاونلوډ کړی دی. ډېر خوندور او په زړه پورې اپلیکیشن. دغه به دوستانو تاسو انسټال کړئ او بیا به یې راوپن کړئ. په دې کې به دوستانو اوس موږ اکاونټ جوړوو. که تاسو مخکې اکاونټ جوړ کړی نو تاسو به راشئ په لاګین باندې به کلیک واخلئ، او که نوی اکاونټ جوړوئ را به شئ په ساین اپ باندې به کلیک واخلئ. زه دغه ساین اپ باندې دوستانو کلیک اخلم ځکه چې زه نوی اکاونټ جوړوم. او بیا به دوستانو دلته راشئ لاندې کنټینیوز باندې به کلیک ورته واخلئ او دغه اپشن به ورته 2 ځلې الاو کړئ او بیا به راشئ دغه الاو اپشن به وښیي. دغه ځای کې دوستانو تاسو خپل نوم ورته ورکړئ. خپل نوم چې دوستانو کله ورته ورکړ، دغه ځای کې لاسو بیا لاندې برخه کې خپل تخلص دوستانو ورته ورکړئ. نوم او تخلص ورکول وروسته دوستانو دلته به راشئ په دغه کنټینیو اپشن باندې به کلیک واخلئ. دلته به تاسو خپله د زیږېدو نیټه دوستانو ورکړئ. زه ورته زیږېدو نیټه ورکوم دوستانو. په دغه لاندې ځای کې خپله د زیږېدو نیټه م ورکئ، کال به ورکئ او د دې تر څنګ به میاشت ورکئ او بیا به ورځ ورکئ. بیا به راشئ په کنټینیوز باندې به کلیک دوستانو ورته واخلئ او بیا به راشئ لاندې کنټینیوز باندې به کلیک واخلئ. دغه ځای کې به تاسو خپل د خوښې یو پاسورډ ورته ورکئ. هر ډول پاسورډ چې تاسو ورته ورکوئ خوښ مو وي هغه ورته ورکئ دوستانو. کله مو چې پاسورډ ورته ورکئ، را به شئ په دغه کنټینیو اپشن باندې به ورته کلیک واخلئ. په دغه ځای کې دوستانو تاسو جیمیل راړوي. تاسو په جیمیل دغه ځای کې چې خپل اتومات ډول راځي چې کله جیمیل راغی نو جیمیل به هم دلته ورکئ او په تلیفون نمبر یې هم کولی شئ. دغه کنټینیوز برخه باندې به کلیک واخلئ. دغه ځای کې دوستانو تاسو اوس ورته یو د تلیفون نمبر ورکئ دوستانو. خپل د تلیفون شماره ورته ورکئ. هر ډول شماره چې تاسو سره وي دوستانو تاسو کولی شئ چې هغه شماره ورته ورکئ. نو زه ورته شماره ورکوم او بیا داسې شمارې ته یو کوډ دوستانو راځي او هغه کوډ اخلئ او تاسو اکاونټ پکې جوړیږي. تاسو کولی شئ په دغه لومړي سر کې ورته دغه 5 ملګري هم اډ کړئ دوستانو. را به شئ په دغه اډ فرینډ باندې به کلیک واخلئ او بیا به راشئ په کنټینیوز باندې به دوستانو کلیک واخلئ او دغه به تاسو الاو کړئ ورته. په دغه ځای کې دوستانو تاسو څخه د مخ سکین اخلي دوستانو. تاسو به خپل د مخ سکین ورته کوئ دوستانو. زه هم راځم اوس د خپل مخ سکین ورته کوم دوستانو. یعنې یو تصویر له تاسو څخه په دغه ځای کې وریم نه کوئ نو څه مشکل نشته. پورته سکیپ نشان تاسو دوستانو ښکاري، هغه نشان چې وښی بیا هم تاسو سکیپ کولی هم شئ دوستانو. کله چې دغه کیمره تاسو ته راخلاصه شي، تاسو به راشئ په دغه پروفایل نشان باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ. د کوم نشان چې وینئ په دغه کلیک اخیستلو وروسته دوستانو تاسو بیا راشئ دغه ځای کې لاندې به تاسو خپل ایمیل ویریفای کوئ دوستانو. ویریفای یور ایمیل په دغه باندې به کلیک واخلئ او را به شئ په دغه سیو باندې به تاسو کلیک واخلئ. تاسو ایمیل ته دلته سینډ باندې کلیک هم اخیستلی شئ. تاسو ایمیل ته به یو کوډ ورشي، تاسو به راشئ خپل ایمیل به راخلاص کړئ. زه هم راځم دوستانو ایمیل راخلاصوم. دوستانو تاسو کتلی شئ تاسو ته به حتما یو ایمیل راغلی وي. تاسو به راشئ په همدغه ایمیل باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ او بیا به دلته راشئ کنفرم ایمیل. په دغه کنفرم ایمیل باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ. دغه باندې چې کله تاسو دوستانو کلیک واخیسته، تاسو به دغه کروم براوزر کې راخلاص کړئ تر څو د تاسو ایمیل چې کوم دی هغه ویریفای شي دوستانو. د تاسو ایمیل چې دی هغه بالکل اوس ویریفای شولو دوستانو. نو تاسو به بیا راشئ دغه اپلیکیشن به راخلاص کړئ. هم ایمیل ځای ته چې دوستانو راشئ، تاسو ته به دلته وایي چې تاسو ایمیل اډرس چې دی هغه دوستانو ویریفای شوی دی. نو په دې کې دوستانو ډېر زیات اپشنونه دي. په دې کې تاسو خپله کار کوئ او تصویران پکې یعنې اخلئ چې کوم ډول تاسو ته ښه تصویران ښکاري نو چې کوم ډول ښه تصویران پکې راځي هماغه رقم دوستانو تاسو تصویران په دغه کې جوړوئ. دوستانو دغه ډېر خوندور او په زړه پورې اپلیکیشن دی ځکه چې په دغه کې زیات خلک کار کوي او زیات خلک
چې دوستانو تاسو به څنګه پکې دې کې ویډیوګانې اپلوډوئ. نو د دې لپاره دوستانو تاسو راشئ پورته به دغه خپل کوم نښان چې وینئ دوستانو د پروفایل په دغه باندې به کلیک واخلئ، را به شئ ما پروفایل ته. ما پروفایل باندې به کلیک واخلئ، دلته راشئ دوستانو ایډیټ پروفایل، په دغه ایډیټ پروفایل باندې به کلیک واخلئ او لومړی به راشئ په دغه ځای باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ، یو تصویر به ورته راواخلئ او هغه به پرې سیو کړئ. دوستانو تاسو کتلی شئ ما پرې یو تصویر ولګوه، تصویر مې دوستانو پرې سیو کړه. په دې کې تاسو کولی شئ چې ویډیوګانې هم اپلوډ کړئ د ټیک ټاک په شانتې. دغه دې کې دوستانو تاسو بایوګانې هم ورته ورکولی شئ، ښایسته سټایلي بایوګانې او تر دې تر څنګ دغه لوکیشن باندې چې کله دوستانو تاسو کلیک واخلئ تاسو ته وایي تاسو کوم ځای کې اوسېږئ، نو تاسو ورته خپل هیواد هم دوستانو انتخابولی شئ او خپل ښار هم ورته انتخابولی شئ. هر ځای کې تاسو اوسېږئ مثلا خوست افغانستان دغه ورته انتخابوم دوستانو. نو تاسو په ډېرې ښایسته طریقې سره په دې کې کولی شئ چې ویډیوګانې هم اپلوډ کړئ او تصویرونه هم پکې جوړ کړئ. دوستانو که تاسو دغه برخې ته پکې راشئ او دلته لاندې پکې راشئ اډ ټو پبلک سټوري باندې کلیک واخلئ دوستانو تاسو ته به خپله د موبایل کیمره هم خلاصه کړي. تاسو کولی شئ چې لایف ویډیو هم پکې وکړئ او دلته که په د زنګ نشان باندې کلیک واخلئ او دلته دوستانو پکې زنګونه هم تاسو انتخابولی شئ او مثلا دغه کلیک واخلم تاسو کولی شئ نو په دې کې تاسو کولی شئ چې ویډیو هم اپلوډ کړئ، یعنې خلک به تاسو ویډیوګانې دوستانو ګوري. او دوستانو تاسو په دغه لاندې چټ برخه وي دوستانو وینئ، په دې کې تاسو کولی شئ له خلکو سره چټ هم وکړئ. دغه چټ برخه دوستانو وینئ، په دغه باندې چې کله کلیک واخلئ په دغه ځای کې خلک دي دوستانو تاسو کولی شئ چې دوی ته تاسو میسیجونه هم وکړئ او سلامونه هم ورته ولېږئ یا تر څنګ یې ورسره چټ هم وکړئ لکه څنګه چې په فیسبوک او میسنجر کې کوئ. نو دوستانو په دې کې زیات اپشنونه دي که نه، بیخي زیات دي. په دې باندې زیات وخت لګېږي چې تاسو دغه مکمل شیر یعنې تاسو ته دغه دوستانو مکمل زه ښایم. نو په دې باندې زیات وخت لګېږي، تاسو پکې خپله کار وکړئ او یعنې چې ښه رقم ته ویډیوګانې پکې جوړولی شئ او تصویران پکې اخیستلی شئ. نو تاسو کولی شئ تصویران هم پکې واخلئ او ویډیوګانې هم پکې ایډیټ کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه که دغه ویډیو مو خوښ وي در سره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ.